په دې فلم کې موږ دوه پایلټان ګورو چې هغه په افغانستان کې وي او په هوا کې په جاز کې روان وي. بیا په دوی باندې لاندې نه څوک د راکټ حمله وکړي او دغه جاز ورته تباه کړي او دوی په ځمکه رالاړه شي. دوی دې په پیراشوټ باندې ایجکټ کړي خو هلته کې هغه دهشتګرد دوی ګوري او دوی پسې رامنډه کړي. هغه دهشتګرد یو پایلټ ته مړ کړي او یو پایلټ پکې بچ شي او د دې جینۍ نوم سیمکلیر وي. دا ورسره جنګ وکړي او دوی نه ځان بچ کړي او یو ځای ته وتښتېږي. دا جینۍ دوی نه وتښتېږي او یو غریزه علاقې ته راشي. هلته په روسي زبان کې څه شی لیکلی وي. دا د روس په زبان خو نه پوهېږي خو هلته کې هغه خلکه دې پسې راشي او په دې ډزې چالو کړي. سیمکلیر دا دروازه کولاوي خو هغه دهشتګرد دې پسې راشي او په دې باندې ډزې چالو کړي. سیمکلیر هم دې سره مقابله کوي خو دغه کسان په تعداد کې زیاته وي او دا یې مقابله نشي کولی. هلته کې یو کس راکټ لانچر باندې هغه دروازه ولي او تباهي کړي او دغه راکټ لانچر باندې دا دروازه تباه شي او کولاوه شي. سیمکلیر اوس دغه دروازې ته دننه ننوځي ولې چې دا دې نه ځان بچ کوي او دې نه تښتي. او دلته یو کوې هم وي او دا جینۍ په پوړو باندې لاندې کوزیږي او دغه شانتې هغه دهشتګرد هم دې پسې شي. دا کوې ډېر زیات ژورې او د ډېرې مودې نه دا بند هم وي او دلته بجلي هم نه وي او دې جینۍ سره په لاس کې یو لایټ وي. دا جینۍ هلته کې څه عجیبه شی نه هم ګوري. دلته ډېر زیات ایکسپریمنټ سامان وي او یو ډاکټر هم وي چې کوم هغه مړ شوي وي د ډېرې مودې لاسه او دغه شانتې هلته ډېر زیات مړي وي چې په شیشو کې بند وي او داسې ظاهرېږي چې دې باندې دې ټرایانې کولې او څه دوا یې پرې ټیسټ کوله او په دغه میز باندې ډېر زیات کاغذات موجود وي او داسې ظاهرېږي چې هلته ډېرې زیاتې تجربې په دغه مړو باندې کېدو او هلته کې یو کیمره پرته وي چې دا جینۍ روچته کړي او ځان سره یې کېږدي او دغه بنکر کې هغه دهشتګردان هم را داخل شو او هغې د بجلي نظام هم وګوري او دغه بجلي چالان کړي او دغه تخانه ټوله روشن شي او سیمکلیر چېرته هم نشي پټېدی او دلته ډېره زیاته نړا شي او دغه تخانې کې ډېرې زیاتې چیمبرې وي او دغه چیمبرو کې څه مخلوق بند وي انساني شکل کې. کله چې دوی په یو بل باندې ډزې چالو کړي نو یو ډز په چیمبر باندې ولګي او هلته کې هغه مخلوق بهر روځي. او دغه دهشتګرد دا فکر کوي چې دا څه مخلوق دي او دا ډېر پخوا نه مړه شوي دي او دوی په یو پلشتک واچي او هلته نه لاړ شي او سیمکلیر پسې روان شي. سیمکلیر ته راشي او یو ځای کې ترې ځان پټ کړي. بیا موږ ګورو چې هغه بلاګانې ژوندی شي او راپاڅېږي او دغه شانتې هغه بلاګانې دغه دهشتګرد راونیسي او ټول یو مړه کوي او داسې معلومیږي چې دا اوس د خوب نه راپاڅېدو. سیمکلیر هم راپاسي او دغه دهشتګردو سره مقابله چالو کړي او هغه ټول مړه کړي. بل خواته هغه بلا راوتې وي او هغه دهشتګردان خوري او کچه یې تېروي. دغه جینۍ دغه کوې نه روځي خو هلته کې یو دهشتګرد راشي او دا د خپې نه راونیسي خو هغه بلا دا دهشتګرد راونیسي او ویې خوري. سیمکلیر ته بهر وتښتېږي خو هغه بلا ورپسې او دا په دې باندې ډزې وکړي او هغه بلا ولي او زه راپاڅي او هغه دروازه بندوي خو له هغه بلا مخ پکې نښتی وي خو سیمکلیر هلته کې زنځیر راوالي او دغه دروازه بنده کړي چې دغه بلاګانې بهر ونه ځي. هلته کې یو سړی دغه بلا وګوري او دا ډېر زیات ویرېږي او هلته نه وتښتېږي. سیمکلیر هم هلته نه ځان وکاږي. کله چې دا لږه مخکې لاړ شي نو هلته کې څه فوجیان وي او هغه هم دوی پسې ګرځېږي او دغه فوجیانو کې یو سارجن وي چې هغه دې ته وایي چې موږ تا پسې ګرځېدو او موږ ته اطلاع میلاوه وه چې دوه پایلټان لړه شوي دي او هغې جهاز تباه شوی دی. زما هغه بل ملګری ما سره و او هغې زه بچ کولم او دې دوران کې هغه ما نه مړ شو. بیا دوی هغه جنۍ هغه خپل بیس ته راولي. بل سین کې موږ ګورو چې دغه بلاګانې په دغه بیس باندې حمله وکړي او دا ډېر زیات طاقتور هم وي او دا بلاګانې کوشش کوي چې دغه ټول فوجیان مړه کړي او دا بلاګانې ډېر زیات تعداد کې هم وي. بیا یوه بلا دغه ټینټ ته راننوځي او سیمکلیر په خپلې جبه کې یې ونیسي او مړه کوي او د دغې بلا سترګو نه هم داسې پړی روځي او دغه جینۍ خوري. بل خواته دوی یو سړی تړلی وي هغه ځان خلاص کړي کوم چې د دهشتګردو ملګری و او دغه شانتې دا په هغه بلا باندې حمله وکړي او له هغې هغه زبان هم کټ کړي او هغه بلا هلته کې مړه کړي. بل خواته یوه بلا په یو میجر باندې هم حمله وکړي. هغه میجر ورپسې د بیسبال بیټ راولي او دغه بلا په سر باندې وخي او هغه مړه کوي خو هغه هلته کې څه نور فوجیان راشي او هغه خپل میجر هلته نه ویسي
دغه بلاګانې په دغه کیمپ کې ډیر زیات فوجیان ځان سره مړه کړي، خصوصا کلیر او له هغې نور ملګري دغه بلاګانو سره مقابله کوي او دغه مړه کوي. او دغه فوجیان دغه بلاګانو نه یوه کنټینر ته ننوځي. د دې میجر حالات ډیر زیات خراب وي. کله چې دغه فوجیان دغه کنټینر کې پټ شي نو بهر هغه بلاګانې خپل ملګري راغونډوي او چې کوم مړه شوي هغه بلاګانې ځان سره هلته نه وړي. کنټینر کې دننه چې کوم سړی دهشتګردو ملګری وي او دغه فوجیان وي چې موږ په دې باندې اعتبار کولی شو او دا ځان سره دننه کینولی شو. سیمپلیر ورته وایي چې موږ دا سړی ځان سره ایښودی شو. بیا یو فوجي ورته وایي چې تا له څه معلومات وي نو ته یې موږ ته ووایه. دغه سړی ورته وایي چې کله زه پیدا هم نه وم نو په دغه ملک کې روس سره زموږ جنګ چالو دی او یوه ورځ د اسمان نه یو غټه ټوکره لاندې په ځمکه راپرېوته او هغه ټوکره بل څه نه وه، د اسماني مخلوق یو غټ جهاز هم و. او بیا یوه ورځ جنګ چالو شو او موږ دغه جنګ نه اوسه پورې نه ووتلي. او دا هم ورته وایي چې هغه ورځ نه پس ته زموږ کلي کې به یو سړی یا به یو ښځه غیبه شوه او کله چې به دوی پیدا شو نو د دې حالات به ډېر زیات خراب وو او هغه بلاګانو به خوړلي وو. خو ډېر خلکو فکر کولو چې دا یو جانور دی او دا انسانان خوري. او زما پلار یوه ورځ هغه کوی ته هم تللی و او هغه ورځ نه پس ته زما پلار غیب شوی دی او اوسه پورې نه دی معلوم. او زما پلار یوازې دلته نه و تللی، له کلي څه خلکه هم ورسره تللي وو، هغه خلکه هم ورسره پورې غیب دي. بله ورځ چې دغه فوجیان د کنټینر نه روځي نو په هغه بیس باندې څوک هم نه وي. هغې هغه فوجیان هم ځان سره وړي وي او خپل بلاګانې هم ځان سره وړي وي. دا یو ټینټ ته راځي او هلته کې یوه بلا ګوري چې هغه مړه شوي وي. نو دا یو ملګری دلته کې پاتې شوی وي. هلته کې یو فوجي دې ته ډېر زیات غور سره ګوري او دا سړی ګوري چې د دې غاښونه له شارک په شان دي او دا جسم یې د بلاګانو غوندې کې دی او په دغه بلاګانو باندې تماشې ډزې هم اثر نه کوي. کله چې دا فوجي دا نور غور سره ګوري نو دا ګوري چې د دې په جسم کې د انسانانو رګونه وي او د انسانانو په شانتي وینه پکې وي. کله چې دا میجر اوش کې راشي نو دا خپلو ملګرو ته وایي چې انټیلیجنس والا ته پهله نه دې باره کې پته وه او هغې زه منې کړی وم چې دې ځای ته به نه ځئ. او دا هم ورته وایي چې ډېره موده پهله د اسمان نه څه خلایي مخلوق راکوز شوی و او دغه د روس فوجیانو دغه بلاګانو ډي ان اے په انسانانو کې اچوله او دا تجربه یې کوله. او په دغه نتیجه کې دغه بلاګانې هغې نه جوړې شوې. دا بلاګانې د اسمان نه راکوز شوې وي او موږ یې ټیسټ کولو. کله چې یوې بلا دې جینۍ باندې هغه خپله ژبه کې غوسه او د هغې دماغي خوړو او هغې ټیسټ کولو او بیا اچانکه هغه بلا هلته نه راپاسي او په دې باندې اټیک وکړي او دغه میجر یو ګرنیټ د لاس سره وکاږي او دې پسې ورټوپ کړي او دا ځان سره والوځي او مړې کړي. بیا دغه خلک دا فیصله کوي چې موږ به هغه کوی په بمونو والوځو او دا ټولې بلاګانې به هلته کې مړه کړو. بیا یو فوجي هغه دهشتګرد ته وایي چې ته اوس موږ نه ازاد یې او ته دلته نه تلی شې. خو دغه سړی ورته وایي چې زه به تاسو سره ملګری کېږم او دغه بلاګانې به ختمومه. او دا هلته کې ناستي او خپل تروار تېره کوي. بیا د هغه جینۍ ته وایي چې دا تروال زما د پلار و. او بیا دغه ټول فوجیان هغه کوی ته راځي او دغه پلین کوي چې دغه ځای به الوزو. کله چې دوی هلته کې راشي نو هلته نه یوه بلا لاندې روځي او دوی د یو ملګري خپلې خپې نه ونیسي او لاندې ځان سره کوز کړي. او دغه سړی لاندې کوی نه دې ته چغې وایي چې دلته نه وتښتېږئ، خو دغه ملګري ورته وایي چې نه موږ به دلته یو او تا به روکاږو. بیا د دوی یو ملګری ګاډي ته ځي او په ریډیو کې دا اډر ورکوي چې دغه کویمانې راکټ ولئ او دا مکمل تباه کوي. او دغه فوجي دغه جینۍ ته هم دا اډر ورکوي چې دلته نه بهر وځي او په دغه باندې حمله کولی دي. بیا هوګ لاندې هلته کې پروت وي او په وش کې راشي. دا هلته کې ډېر زیات فوجیان ګوري چې کوم مړه شوي وي. دا هلته کې یوه بلا ګوري چې هلته ناسته وي او د دې هغه فوجیان ملګري خوري. بیا هغه بلا راپاڅېږي او دې باندې اټیک وکړي او د دې مرۍ نه خپله ژبه تاوه کړي. خو دغه فوجي هم په دې په جمع چک ولګوي او په چاړه یې ووهي او هغه یې مړه کړي. دغه بلاګانې صرف د سر د غوځار نه مړه کېږي. سینټ کلیر چې کله مخکې لاړې شي نو دا یو چیمبر ګوري، کوم کې چې دا یو ایلین ګوري کوم چې د اسمان نه پیله راکوز شوی و او دغه بلا باندې دې تجربې کولې. بیا دې هلته کې ګوري چې نورې بلاګانې په دې باندې حمله وکړي. د دې یو ملګری لاس کې ګرنیټ ونیسي او هغه بلاګانو پسې لاړ شي او هغه ځان سره ډېرې زیاتې بلاګانې هم مړه کړي، خو دا سړی هم پکې مړ شي.
اوس دلته کې سیمکلیر یو سړی او هغه دهشتګرد بچ شوي وي. دوی لیفټ پورې ځان راورسوي او خپل ملګري ته وایي چې هغه لیفټ بټن ووهه او موږ بره راوخېجوه. خو بدقسمتۍ سره هغه دهشتګرد یو ځل بیا په دې معنی حمله وکړي او د هغې سره په جګړه شي او هغه ګاډۍ الټه دننه هغه کمرې ته راننوځي ولې چې هغه لیفټ هلته کې جام شوی وي. هغه کوکیلاني سیمکلیر او له هغې ملګرو باندې هغه بلاګانې یو ځل بیا حمله وکړي. هغه دهشتګردو ملګري ګوري چې هغه بلاګانو کې یوه بلا د دې پلار وي. له هغه بلا په لاس باندې یوه ګړۍ وي کومه چې د دې پلار په بچپن کې اچولی وه او دې ته دا پته ولګي چې د دې د کلي نه څومره خلک غیب شوي وو. دغه ډاکټرانو پرې تجربې کولې او دیني بلاګانې اجازولې. پر هغه فوجي ډېر کوشش کوي چې دغه ګاډۍ ایثار کړي او دا لاندې رانشي خو بدقسمتۍ سره هغه ګاډۍ لاندې رالړی شي او دغه سړی پکې ولګي او مړ شي. اوس دلته کې سیمکلیر او یو فوجي پاتې وي خو هغه بره راوخیږي. دوی ګوري چې خپل ملګری کوم چې دهشتګردو نیولی وي او هغه مړ کولو والا وي خو دوی لاندې نه راوخیږي او دغه ټول دهشتګرد هلته کې مړه کړي او خپل ملګری ځان سره ویسي. دوی ته پته وي چې هلته کې څه جازونه را روان دي او هغه به په دغه کوې باندې حمله کوي او دا به تباه کوي او بیا یو جاز یو غټ مزل هلته کې رالړی کړي او دا کوې تباه کړي او هغه دهشتګرد هم پکې مړه شي او دوی درې واړه ګوري چې هغه کوې مکمل تباه شو او هغه بلاګانې هم ورسره ختمې شوي او دې سره زموږ دا فلم دلته کې ختم شي.